السلام علیکم زم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وی باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه ټولو اول سر خبرونه په تیرو څلوېښتو غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 2.8 نور کسان وژلي دي. WHO ویلي دي چې د کرونا وایرس د ویکسینو تیاری نږدې ده، خو ولې خلک د حفاظتي تدابیر نه پرېږدي. بل طرف ته بحرین د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو منظوري ورکړې ده. د طب ماهرینو مشوره ورکړې ده چې د کرونا وایرس ویکسین دی په اولنی فرصت کې د شوګر بیمارانو ته ولګولی شي. کرونا وایرس په پیښور کې یو بل سینیر ډاکټر وژلی دی. د صوبایي اسمبلۍ د ډیپټي سپیکر د کرونا وایرس ټیسټ نیګټیو راغی. د کرونا وایرس له کبله مړ شوی جج خاورو ته وسپارلی شو. په ترکی کې یو طرف ته خلکو ته د کرونا وایرس ویکسین لګولی کیږي او بل خواته په ډرون باندې خلکو ته په کورونو کې د اوسېدو هدایات جاری کولی شي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې اقتدار پرېښودی شم خو ولې انارو نشم ورکولی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې د کرونا وایرس د خورېدو منع کولو لپاره حکومت متحرک دی. مریم نواز ویلي دي چې په 8 دسمبر به په لاهور کې د آریا د پار فیصله کیږي. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې پولیس د هغه څه کوي چې سبا یې برداشت کولی شي. د مسلم لیگ نون د پنجاب صوبایي صدر رانا ثناء الله د منشیاتو په عدالت کې د پیشۍ په دوران باندې د عدالت نه بهر د میډیا سره خبرې اترې کوي. د جمهوریت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق ویلي دي چې د پی ټی آی حکومت د بیډ گورننس ورکولو ریکارډ قائم کړ. معمر سیاستدان شیرباز مزاری حق ورسېده. په پتوکي کې د غریبۍ نه تنګ پلار خپل 15 بچي نیر ته وغورځول او مړی کړه. په نوښار کې د روډ په پیښه کې د یوې زنانه سره 7 کسان مړه او 11 نور شدید زخمیان شو. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د یو بل مسلمان ملک نه د امریکې د پوځونو د واپس راغوښتو اعلان وکړ. سعودي عرب د اسرائیل سره تعلقات د آزاد فلسطینی ریاست د قیام سره تړلي دي. د فرانسیسي صدر خلاف احتجاجي مظاهرو د تشدد شکل اختیار کړ. په دې تصویر کې د ترکی صدر ماسک اچولی دی او آیسکریم د یو دکان نه رااخلي. پاکستان په نیوزیلند کې د T20 کرکټ سیریز د لوبولو لپاره د خپل ټیم د نومونو اعلان وکړ. اوس د دې خبرونو تفصیل
کرونا وایرس په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې 2.8 نور کسان وژلي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیره 8381 ته ورسېده. دغه رنګې په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 3398 مریضان ریکارډ شوي دي. دې سره په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو مریضانو شمیره 4,14,115 ته رسېدلې ده. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1,615 ټسټونه شوي دي. دغه رنګې تر اوسه پورې د کرونا وایرس د ټولو ټسټونو شمیره 55,450,980 ته رسېدلې ده. بل اړخ ته د صحت عالمي ادارې WHO ویلي دي چې د کرونا وایرس د ویکسینو تیاری جاری ده، خو ولې خلک د حفاظتي تدابیر په یو صورت کې هم نه پرېږدي. بحرین د کرونا وایرس د ویکسینو ټیډ روس ایډ نوم د لګولو منظوري ورکړه. بل اړخ ته د امریکې تحقیقاتي ادارې ویلي دي چې د کرونا وایرس ویکسین په اولني فرصت کې د شوګر مریضانو ته لګول پکار دي. په پیښور کې د کرونا وایرس له کبله یو بل سینیر ډاکټر انور علي شاه حق رسېدلی دی. د صوبایي اسمبلۍ د ډیپټي سپیکر محمود جان د کرونا وایرس ټیسټ نیګټیو راغی. 13 ورځ د کرونا وایرس له کبله مړ شوی جج جسټس ارشد ملک خاورو ته وسپارلی شو. یو خواته په ترکی کې د کرونا وایرس ویکسین خلکو ته لګولې کیږي او بل خواته په ډرون باندې خلکو ته په کورونو کې ته پاتې کېدو اعلانونه کولی شي. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې دغه مناظر ګورئ. وزیر اعظم عمران خان یو نجی ټي وي ته په خپله انټرویو کې ویلي دي چې اقتدار پرېښودی شم خو ولې انارو نشم ورکولی. د زیاته کړې ده چې په سویزرلینډ کې دا سپلي زرداري 80 میلیونه ډالره پراته وو. پخواني صدر جنرال پرویز مشرف انارو ورکړه او کیسونه بند شو. دې سره د ملک قرضې 4 چنده سیوا شوې. د وی چې د اپوزیشن په ملکی ایشوز کې هیڅ دلچسپي نشته. د زیاته کړې ده چې په لاهور کې به اپوزیشن ته د جلسې کولو اجازت نشي ورکولی خو دوی به منع کولی هم نشي. د جلسې کولو په صورت کې به د جلسې د منتظمینو خلاف مقدمات درج کولی شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې د کرونا وایرس د خورېدو د ودرولو دپاره حکومت متحرک دی. دا خبره د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر مشتاق غني د صوبایي وزیرانو اکبر ایوب او سلطان خان سره د ملاقات په دوران کې کړې ده. د زیاته کړې ده چې د صحت انصاف کارت د فلیګ شپ منصوبه او 100% خلکو ته د علاج معالجې د مفت سهولت ورکولو حکومتي خوب به په دې میاشت کې پوره شي. په دې لړ کې به مانیټرینګ هم دغه رنګې جاري وي. د په دې موقع باندې د کرونا وایرس په ایسوپیز باندې د عمل درآمد یقیني جوړولو هدایات جاری کړه. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې په 8 دسمبر به آرشي یا به پارشي. دې زیاته کړې ده چې په 8 دسمبر به PDM اهمې فیصلې کوي. دا خبرې د سوشل میډیا کنونشن ته کړې دي. دې زیاته کړه چې په 14 دسمبر به په لاهور کې تاریخي او لویه جلسه کولی شي. دې جلسې ته به ټول لاهور راځي. زبا د ریلیز په ذریعه باندې د لاهور خلکو ته په دې جلسه کې د شرکت دعوت ورکومه. د مسلم لیگ نون مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې په لاهور کې به تاریخي جلسه عام کولی شي. د زیاته کړې ده چې مونږه د عمران خان خو نه غلامان یو او نه له ده نوکران یو. د پولیس افسرانو باندې غږ کړی دی چې دوی د ځان په سیاست کې نه ملوث کوي او دومره څه دې کوي چې سبا یې زور ته ټینګېدی شي. دا خبرې د مجتبی شجاع الرحمن سره میډیا کانفرنس ته کړي دي. بل اړخ ته د مسلم لیگ نون د پنجاب صوبایي صدر رانا ثناء الله د منشیاتو په کیس کې په عدالت کې د پیشۍ په دوران کې د عدالت نه بهر د میډیا سره خبرې اترې کړي دي.
د په دې موقع باندې وویل چې په لاهور کې به په 14 دسمبر باندې د PDM یوه لویه تاریخي جلسه کیږي. د زیاته کړه چې مونږ د چا په خوله باندې د جلسې کولو نه منې کیږو او نه مونږ څوک منې کولی شي. د زیاته کړه که په دې لړ کې چا پولیس افسر څه مداخلت وکړي نو په راروان دور کې به د هغه نه ضرور تپوس کولی شي. پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز پارټۍ مرکزی مشر یوسف رضا ګیلانی او مولانا اشرف طاهری د جماعت اسلامی د مرکزی امیر سراج الحق سره د مور بیبي په مرګ باندې تعزیت وکړه او فاتحه خوانی وکړه. سېنیټر سراج الحق په دې موقع باندې وویل چې د PTI حکومت د بیډ ګورننس ټول ریکارډونه مات کړه. د زیاته کړې ده چې د وړو او د چینو د غلو او د لینډ مافیا د نشاندهۍ باوجود د دې خلاف هیڅ کارروایي ونه کړای شوه. په پتوکي کې د غریبۍ او تنګدستۍ نه تنګ راغلي پلار خپل 15 بچي نیر ته وغورځول او مړی کړه. د اول په کور کې د ښځې سره په جګړه شه، د هغې نه یې پس خپل 15 بچي بوتله او نیر ته یې وغورځول کوم چې په موقع باندې مړه شو. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکیو 112 ټیمونه او پولیس په موقع باندې ورسېدل او د ماشومانو مړي په نیر کې لټول شروع کړه. معمر سیاستدان شیرباز مزاري حق ورسېده. وایي چې د 10 کالو په عمر کې حق رسېدلی دی. د په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر پاتې شوی دی او د آئین په جوړولو کې اهم رول لوبولی دی. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او عراق نه پس د اسلامي ملک سومالیا نه د امریکایي پوځونو د واپس راغوښتو اعلان کړی دی. دا د دنیا دریم اسلامي ملک دی چې د کوم نه امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د امریکې د پوځونو د واپس راغوښتو اعلان کړی دی. بل طرف ته د سعودي عرب وزیر خارجه فیصل بن فرحان د سعودي عرب د اسرائیل سره تعلقات د آزاد او خودمختاره فلسطینی ریاست د قیام سره تړلي دي. د زیاته کړې ده چې تر څو پورې آزاد او خودمختاره فلسطینی ریاست قایم شوی نه نو تر هغې پورې د سعودي عرب د اسرائیل سره د تعلقاتو سوال نه پیدا کیږي. د فرانسیسي صدر میکرون خلاف احتجاجی مظاهرو ته تشدد شکل اختیار ک. احتجاج کوونکو تشدد شروع ک، گاډو او مارکیټونو ته اور ولګاو. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې ګورئ چې د ترکی صدر طیب اردوان ماسک اچولی دی او د یو دکان نه آیس کریم راخلي. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې په استرالیا کې د شوو واورو مناظر ګورئ. د راغلو اطلاعاتو مطابق په استرالیا کې 80 سنټي میټره واوره پریوتې ده. پاکستان په نیوزیلند کې د T20 کرکټ سیریز د لوبولو دپاره د خپل 18 کسي ټیم د نومونو اعلان کړی دی. د راغلو اطلاعاتو مطابق به دا کرکټ سیریز د 18 دسمبر نه شروع کیږي. بل طرف دا د پاکستان قومي کرکټ ټیم د کلاړیانو په نیوزیلند کې د کرونا ټیسټونه مکمل شو. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېږئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.